د کال 1445 هجري قمري د شوال د میاشتې په 12مه نیټه په جامعه ریاض العلوم کابل کې له هغو شاګردانو څخه چې ثبت نام یې کړی و د داخلي ازموینه واخیستل شوه. د ثبت نام پروسه چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وه او په زرګونو کسانو نوملیکنه وکړه د یو شفاف میکانیزم په اساس تر بشپړېدو وروسته یې د ازموینې پروسه هم تکمیل شوه. په دغه ازموینه کې چې په زرګونو طالب العلمانو پکې برخه واخیسته د جامعې د استادانو په نګرانۍ کې په ښه نظم او نسق سره ترسره شوه. په پام کې ده چې د موظفې کمیټې له ارزیابي وروسته به د بریالیو شاګردانو پایلې د 2 ورځو په موده کې اعلان شي او هغو شاګردانو ته به داخله ورکول کیږي چې په ازموینه کې بریالي شوي وي. د یادونې وړ ده چې د یادې ازموینې د اخیستلو په جریان کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي صاحب هم جامعې ته تشریف راوړ او د ازموینې جریان له نږدې ولید. د ګڼو شاګردانو د ازموینې پرچې وکتلې. له ځینو شاګردانو یې په جامعه کې د داخلي د پروسې اړوند پوښتنې وکړې. د ازموینې له نظم او ترتیب څخه یې خوښي څرګنده کړه او د جامعې مسؤلین او استادان یې وستایل. ورونو که په دې مدرسه کې یاست که په بله مدرسه کې یاست کوشش وکړئ خطونه ښه کړئ قرأتونه ښه کړئ او له دې خپل مسلک سره وفا وکړئ اخلاص وکړئ. هغه چورتونه چې ځینې شاګردان یې وهي چې هغه د ګټې چورتونه یې هغه د اقتدار چورتونه یې هغه چې کله فارغ شو الله تعالی علمي برخه درکړل هغه بعد بیا هغه پړاو شروع کېږي. اوس کوشش وکړئ ځانونه له عبثیاتو نه لرې وساتئ وخت مه ضایع کوئ هر چېرته چې یاست زموږ وروڼه یاست. دا مدرسه د تاسو ټولو ګډ کور ده. دا مدرسه تاسو ټولو ته غېږ خلاصه ده خو دا بېله خبره ده چې مراجعه ډېره ده او ظرفیت کم ده. نو آینده کې به هم تعلق ورسره ساتئ دعاګانې به هم دې جامعې ته کوئ موږ به هم درته کوو استادان به هم درته کوي او تاسو ټولو ته کامیابي غواړو او امید لرو چې خدای تعالی د افغانستان ټول جامعات ټولې مدرسې معیاري کړي د ښه کیفیت خاوندانې کړي او د طالبانو تنده په هر ځای کې ماته شي. د علم حاصلول او په علم باندې کمال ته رسېدل دا هم د هغه شخص کامیابي ده هم د کورنۍ کامیابي ده هم په مجموع کې د ټول هیواد لپاره کامیابي ده. زه خوشحاله شوم چې اوس دلته په دې تعلیمي حال کې امتحاني حال کې ګرځېدم لاندې چې مې کتل نو د اکثریت یا د ټولو شاګردانو خطونه ښه وو ښایسته وو. دا هم یو ښه امید ده چې له پخوا نه د شاګردانو سطحه ښه سوې ده خطونه یې ښه سوي دي. هغه نور استعداد خو بیا د پارچو له کتلو نه معلومیږي چې دوی خپل سوالونه څنګه حل کړي دي. او یو بله خبره درته وکړم هغه دا ده چې که څوک شامل نه شو د دې معنا هرګز دا نه ده چې هغه خوارکۍ ناکامه شوی ده. نه 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 چې احساس د کمتري ونه کوي دغه معنا د ناکامۍ نه ده. دغه معنا دا ده چې انسانان ډیر دي او ځای کم ده نو طبعا په سلو کې به لسو کسانو ته چانس پیدا کېږي. د دې معنا دا نه ده چې خدای مو کړه دا نو اوس دلته ناکامه شو. نه د دې معنا دا ده چې دلته ځای نشته. نو الله تعالی هم کامیابه لره الله تعالی هم سرلوړي لره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.